ښکلي ملګري او د بدنیت ملګري توپیرونه. ملګري زموږ د ژوند یوه مهمه برخه ده. ښه ملګري تل خوښي او ملاتړ راوړي، خو بدنیت ملګري ښایي زموږ احساسات زیانمن کړي. راځئ چې د ملګرتیا په دې سفر کې ښه او بد توپیر زده کړو، ترڅو خپل او د خپلو ماشومانو ژوند روښانه کړو. ښه هغه دی چې په بده ورځ دې په کار سي. د ښې ورځې په هر کور کې یاران ډیر دي، چې په ښه کې یار په بده ورځ بیزار وي. د اصلو په دوکان کې مچان ډیر دي، کوتور. ښه ملګري یو بل ته احترام کوي، ښه مشورې ورکوي او تل په خوښۍ او ستونزو کې مل وي. دوی زموږ لپاره یو خوندي ځای ښکاري چیرته چې موږ کولی شو خپل حقیقت ووایو او پرته له ویرې ځان څرګند کړو. بل خوا بدنیت ملګري د نورو احساسات کمزوري کوي. دوی ښایي خطرناکه سیالي، ملنډې یا ګوښه کول وکړي. داسې ملګري زموږ د باور او خوشحالۍ وړتیا لږه کوي. د دې ملګرتیا تشخیص اړین دی ترڅو ماشومانو ته سالمې اړیکې وښایو. خپلو ماشومانو ته باید ښوونې وکړو او هغوی ته وښیو چې د ملګرتیا ښې او بدې نښې څنګه وپېژني. هغوی ته د خپل ځان قدر او سالم اړیکو ارزښت اهمیت ښکاره کړو. د خپل ماشوم رواني سلامتۍ لپاره د هغوی ملګري وڅارئ. له دوستانو سره د سالم ځواک جوړولو په اړه خپل نظر شریک کړئ. که تاسو موافق یاست نو دا ویډیو نورو ته ور وښایئ ترڅو دوی هم په دې موضوع پوه شي.